چې مدرسو لګي او چې کوم مدرسې لم بچي لګي نه صرف په دې نه چې د مولیان دي ټول یو شان مولیان دي څنګه یو شان مولیان دي په دې قران کې الله یو عالم تسبیح نه دی ویلي کمثل الكلب الله مثال د سپی دی بلعام ته الله سپی نه دی ویلي کمثل الحمار الله مثال د خر دی يحمل اسفار چې کتابونه په بار دي نو خر باندې چې کتابونه بار کې څه پیدا بولور کی الله پکې فرق کړی دی چې بده کې خو بد عالم شته دی او ما ته نه ټول یو شان مولین دي ارمنګ نه ګورم علم عام شو ګور علم نشته ها دا چې غبت علم نشته نو کم از کم لګي استخاره په وکړه چې د مدرسې د بچي لګم نو دنه بچ رباني عالم جوړيږي کنه د څه شی به جوړيږي په خلکو پتوې لګي خلک به اسلام نه وباسي موږ چې نور خلک اسلام ته راوسته د دې راشته مو ایستل غوړ ته کافر ته فاسق ته ظالم مزلی ته شیعه ته يهودي ته دا پتوې په خلکو سانچنه باقي تیار کې او به دې بل تر سره مسلمان نه وږي دا مسلمان دی غټ مصیبت دا دی دا فتوی میان نه لګي ګوري دا فتوی مولیان لګي زمونږ استاد هغه به وی سورۃ اخلاص او تشریح وکول او د حالات سره خفت کی هغه به قل هو الله احد کی یو پیغام دا دی چې اے مسلمانانو یو شی په عقیده د توحید مسلمانان د اختلاف شکار دي کنه به اتفاقی شکار دي ډلی دي پری دي او تنظیمونه دي فرقی دي او مسلمانان په تقسیم دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و الله قیامت په علاماتو کې دا قیامت په علاماتو کې دا چې تفرقت بنو اسرائیل على 72 ملة تفرقت بنو اسرائیل بني اسرائیل دو او یاو ډلو تقسیم شوی وستفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحده زما امت بدري او یو ډلو ته تقسیمیږي دري او یو نظریه به فکر پیدا کیږي دري او یو ډلې خو نبی له سلام بل ټول ډلې به ورته زی دا دوه ډلې به ورته زی یو ډله به صرف جنت ته زی وا صحابه الله پیغمبر دا بسوکی نبی له سلام مل ما انا عليه واصحابي پکم لار چې زه او زما اصحاب او صحابه روان دي کو څوک زما او زما د صحابه په نقش قدم لاړ دی به جنت ته زی او چې کوم د دې لار نه واوړي د ټول جهنم ته وس هر سړی وی زما شملې خوږی دي نو کل حزب بما لديهم فرحون هر سړی وی زما د خبر ټول ټیک دي بل ټول غلطي هر پارټي والا هر تنظیم والا او تاسو په الله خو علماء درکړي دي دا شی پکې نشته الحمدلله زما به یقین ده دا مفتی ابرار وی زه مفتی شپ شاګرد یم خدای د اساسي اسی خاکساری وکړه موږ په طالبګری کې ملګری پاتې شوی او دا زمونږ په علم کې مخدي په صلاحیتونو کې مخدي الله دې په علمونو کې خیر او برکت واچي خو زما په 100% یقین دی چې تاسو به ډلې ته نه رابلی یو فرقې ته به نه رابلی د الله دین ته به رابلی او دا به ارمان چې د خلق د الله د دین صحیح تصور زده کی او د الله صحیح بندگی وکي بس دا به ارمان دا ته 100% ګارانټي درکو ما پرون ما ته دلته د جمعیت العربیه غو منتظم ویل ته په ریډیو باندې اعلان وکړه زموږ د ریډیو الحمدلله په ټولو صوبه کې ځکه چې بشام کې ریډیو د 88 بشام هغه زموږ د نشریات چلی 2 غنټې درسي زما او بیا په کرک کې ریډیو د ان شاء الله د اختر نه پس په غیبه نیم شروع شي د مردان ضلع کې دن سټي کې ریډیو د پیغام غیب هم چلی تاسو ته مرګره کې ریډیو مخکې روخانو په نوم باندې وست سونو په نوم دی سونو پاغي کې زما 13 هفته کې 2 غنټې پروګرام شو اوس دین فارغ شوم ان شاء الله ورزم با هغه ما ته ویل چې تمنګ له مدارس داخلي مهم دی اعلان را لوکا نو ما اوس یو خبر وکړه مل بچي مدرسو ته وباسي ورته هغه مدرسو نه لري وساتي چې هغه ول جنډه پلاس کې ور کوي هغه خاص ډلې فرقې تر بلی او صرف بوټران تیاری چې بوټ تیار شي بس ووټر تیار شي بس دا غټه توره ده نور د الله دین وته نه خي خاص سانچل باقي تیار کې او به دې بل تر سره مسلمان نه وي دا مسلمان دی غټ مصیبت دا دی دا فتوی میان نه لګي ګوري دا فتوی مولیان لګي او ځکه کله بیانونه اورم کنه دي مولیانو دا محراب او منبر چې څومره غلط استعمالي په الله تقسم کوم کنه کدی وامي پلاس کې د امه کوم دومره غلط بنوي استعمال کړي دا فتوی او بس تیار فتوی وسره دي بچ خبره د وکړه د رب غي په د املا در ټاپه لګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من قال لاخيه المسلم یا کافر چا چې خپل مسلمان ورته وی چې اے کافره اے فاسقه
نو فقط باء احدهما به په دې دوانو کې نبی له سلام یو په دې فتوا باندې اخته شو یا خو هغه کافر او فاسق یا به په خپل کافر او فاسق بس شي کافر کې او فاسق کې دا د کفر فتوا لګول لسه آسان کار دی دا د فسق فتوا لګول لسه آسان کار دی او يهودي خبر دې حد تورسه دا چې اوس په یو باندې يهوديت فتوا لګولې کی دومره حد پورې موږ پرې وتلو نو مال چې بچي مدرسو ته لګي نو کم از کم لګي استخاره په وکا چې د مدرسې د بچي لګم نو دنه بچي د رباني عالم جوړيږي کنه د څه شی به جوړيږي په خلکو پتوې لګي خلک به اسلام نه وباسي موږ چې نور خلک اسلام ته راوسته د دې رښتم وېستل غوړ ته کافر ته فاسق ته ظالم مزلي ته شیعه ته يهودي ته دا پتوې په خلکو لګي او بلدان چې خلین ډېر غلط استعمالي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو تاسو خوګه چې الله ورکړي وا چې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلی مبارک نه موږ چرته فحش خبره نه دا اورېدلې چرته عبس او فضول خبره نه دا اورېدلې او د چې منبر باندې کینو ک کنځلې مو اورېدې زه نشم ویل د حیا راځي کنځلې ردی بدی د پلانی بچو ساز به ته مرګره کې مولوی صاحب دی زه خو وته دعا کوم الله یو ته هدایت وکي د څه وخت موږ پاتې شو چې موږ مولانو ته هدایت دعا کوو چې الله ته هدایت وکي عجب دې منبر کې نه کنه او مسلمان چې کوم کنځلې کوي ته به خدای دا مولا دی کدا چې تبل څه شي مصیبت دا ده کنه چې نبی له صلوات و سلام فرمایي قیامت تبا الله به علم پورته کې د دنیا نه ګور موږ علم عام شو ګور علم نشته ها دا شي ګبته علم نشته علم ختم شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله لا ينتزع العلم ينتزعه من قلوب العباد دا علم بالله د شنو پورته کېږي د انسانانو د شنو به واسي نه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الله بغربانيين الله والعلماء به وفات شي پورته بشي الله ویس چې عالم وفات شي نو ځان سره علم غونې قبر ته ویسي کنه وې د څه وخت براشي چې عالمان کله وفات شي نو عالمان به پاتې نشي بزمکه پسر د عالمانو په نوم به جاهلان پاتې شي اتخذ الناس رؤوسا جهالا تشرون به وره ی به جاهلان او خلک بوت عالمان وي پټکی به والی غټ غټ څه قسم دې زره پټکی د ډیر حیا د وجنه وامم نه زم د پټکی خو واجی وال نه دی کنه د دې پټکی په تقاضو چلیدل دا ډیر ګران کار دی وره هر قدم ډیر په احتیاط علی هر خبره ډیر په احتیاط باندې کې چې پټکی دی وا اس آسان کار خو نه دی وځ پټکی خودل خو په سر نه دی کنه دستار کی ہر تار کی تقدیس ہے لازم او ہر صاحب دستار معتبر نہیں ہوتا هغه دغه چې وای کنه عبدالرحمن بابا چې دستار تړي 1000 دی د دستار سړی پشمار دی د دې دستار حق ادا کول د دې په تقاضو چلیدل دا ډیر ګران کار دی ډیر زیات ګران کار دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خلق بزمه کې په سر به د علماء په نوم باندې جاهلان پاتیش او خلق بور پسی نو افتو بغیر علم فضلوا واضلوا بعلم بفتوی ورکی بی بنیاد فتوی به ورکی نو په خپل بم گمراه او خلق بم گمراه کوي د قیامت علامات دي ګوره نو ما ول مال بچی مدرسو له لګي او چې کوم مدرسې لم بچی لګي نه صرف په دې نه چې د مولیان دي ټول یو شان مولیان دي څنګه یو شان مولیان دي په دې قران کې الله یو عالم تسبیح نه دی ویلې کمثل الكلب الله مثال دې سپی دی بلعام ته الله سپی نه دی ویلې کمثل الحمار الله مثال د خر دی يحمل اسفار چې کتابونه په بار دي نو خر باندې چې کتابونه بار کې څه پیدا بولور کی الله پکې فرق کړی دی چې بده کې خو بد عالم شته دی او ما ته نه ټول یو شان مولین دي ارمنګ نه پیژنو او ټماټر خو پیژني چې بازار ته لاړ شي خو بد ټماټر نه پیژني خو بد لوګان نه پیژني خو بد قصاب نه پیژني دا صحیح وخه دا بیکاره وخه دا او خ عالم او بد عالم نه پیژني دا جی خبره ده کړه خي پیژنو قسم ځان غلې کړي په دې نه خلاصي وره په دې نه خلاصي لہذا زمونږ استاد به وی چې په دې آیت کې الله مسلمانانو ته د وحدت درس ورکوي چې قل هو الله احد د الله په توحید یو شی او چې کله د الله په توحید باندې یو شی کنه نو الله الصمد الله بم د ټول مخلوق نه بنیاز او به حاجت کی چاته بلاس نه نیسی چې کله د IMF په در کې ناشته سوالونه کې او کله د ورلد بانک په در کې ناشته سوالونه کې او یو ځای بل ځای کې چل راټولې د څه بنی بیا دا چې موږ سوالګر رانه جوړ شوی دی انټرنیشنل سوالګر سوالونه به دنیا کې کوو کنه دا څه وجه ده ځکه توحید چانه دی پیژندل توحید څه ته ویل کی
که مسلمانان یو شو او خبره یو شوه، اواز یو شو، چغه یو شوه، بیا به د IMF په در باندې سوالونه نه کوي، ورلډ بانک ته به سوالونه بیا نه کوي، الله به دې محتاجین هم خلاص کړي. اولم یکن له کفوا احد، په دې کې بیا وی پیغام دا دی چې ورستاسو د مقابله په دنیا کې بیا څوک نه، دنیا کې مقابله بیا څوک نشي کولای. یو پیغام په دې سورۃ الاخلاص کې دا دی. محمد ابراهیم محمدی